آیا غواړې شیطان لیونی کړې؟ که غواړې چې شیطان لیونی کړې نو د لمانځه په ناسته کې په تحیات کې د شهادت کلمې سره د شهادت ګرد پورته کړئ. نافع رضی الله عنه فرمایي عبدالله بن عمر چې به کله پر لمانځه کښېناستی خپل لاسونه به یې پر زنګنونو باندې کښېښودل، په ګوتې به یې اشاره کول او په سترګو به یې پورته کتل. بیا یې وویل چې د دغې اشارې تاثیر پر شیطان باندې تر اوسپنې ډیر دی. پر شیطان باندې ځکه بد تاثیر کوي چې د دغې ګوتې په پورته کولو سره اشاره و توحید ته ده، او په دې خاطر چې شیطان د توحید سره نه دی جوړ نو په دې کار باندې ډېره خوا بدیږي او ذهني فشار ور باندې راځي، زموږ په اصطلاح اعصاب یې خرابېږي او روحي تکلیف ورته پیدا کېږي او د اوسپنې په وهلو ظاهري خوږېږي. او دا معلومه خبره ده چې د روحي تکلیف منفي اثر تر ظاهري ټپ ډیر دی. او بله خبره دا ده چې کله شیطان د دغسې انسان څخه یا د اشاره وویني نو د دغه انسان د ګمراه کولو څخه یې تمه کته کېږي او نا امیده کېږي، نو خود به بد تاثیر ورباندې کوي. مسند احمد 6000 حدیث.